بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ستړي مشئ، سهار له ښې. تاسو ته خو معلومه ده چې د اوتر کتاب چاپ شوی دی او هغه وی چې هلکه وی راشه وي یو څو خبرې وکړو چې خلکو ته پته ولګي چې یو کتاب چاپ شوی دی. زه راغلی یم په هغه سلسله کې نن اوتر څخه. اوتر خو ډېر لرې دی، اوس یې درته ښایم چې کوم ځای کې دی، بیا به یې وګورئ. ښه دلته لاندې کته به ورکوزېدل غواړي او بیا هم هغه ډېر بره تللی دی. ښه لږ اوتره کم دی، ګوره ښه دغه دی روان دی، وګورئ ښه صحیح کوي. ښه کڅوره لرې دی، کم دی چا صحیح کړی دی، اوتر دی. ښه کم ځای دی وګورئ، ورته ښکاري درته. والله دوره په ګرانه راکو شو. څه شو سړی رک شو، ورېږه دغه دی راسي، دغه دی. څه بیا ووایه څنګه؟ نه دا کتاب خبره دي څنګه وکړه؟ نه دا څه کې ته چای پخې هلکه ماله چای مه پخو، ما ګوره اوس دغه د اوس کله بره مړه ښه. نور څنګه یې ولې خوله مه تړه، خبرې کوه مړه. دا څه کې چای پخې؟ دا چای نه پخوم، دا تاله دغه پخوم، ګنجان پخوم، جوار. کم دي ګنجان ورځې خو هم لاړې ظالمه. تا خو روټۍ هم راغستې ده باچا. روټۍ به رالې نه یا راولې، دلته څه هوټلې خو نه دي. ولې دغه بره سر باندې خو دې هوټل شته؟ دغه سر ته چې رسې نو کار به دې ګډوډ شوي. نګري ته یې ونیوه چې دا لوګی پکې بېدې لږ دغه پکې چښتې را راکړه، اورې چې لوګی ماندر شي چې نظر نه دې یاره ختمه شي که نه. ستا نظر لږي جوړ داسې ښکاري. مونږ نظر اکثر کله کله ولګي، کله کله نه لګي. هلکه باڼن راټول که شابه زر زر هله. ښه دا څوک دی اوتره؟ دا هلکه ګاونډي دی. هغه یې دا څه ورته وایي، دا اوتره کتاب چاپ شو لکه کتاب چاپ شو، اوسې خلکو ته رسول ستاسو کار دی او بس دا به ګوره زمونږ یې چاپ کول کار و. څو کتابونه دي چاپ کړل؟ لکه 2000 کتابونه مې چاپ کړل او زمونږ د ځینو مینهوالو شاعرانو خو راله دا طبیعت دغه کوي، 2000 کتابونه وي سوکلي که نه ډېر دي وایي. نه مړه دا به انشاءالله یو میاشت کې دننه ختمي. ښه خدای دې خیر وکړي یاره، په شعر مین خلک شته داسې نه ده. نه بالکل. آواز باندې راځي. ته اوس لکه بونیر ته تللی وي. زه بونیر ته تللی وم، یو بېګا مې بریکوټ کې شپه وه، جوړ ته رالمه او داسې مې بس ته مې ډومبې دلته وکتې، ما یې ته به دلته کې او ښه وه چې اواز مې وکړو، تا جواب زر راکړه. ما سره سګنل هم نه وي موبایل باندې. دغه یو دی نه د پټې ځای او خلک دا ولیده. نه دا خو ما ته معلوم شو اوس. دلته یاره سګنل یې نه وي که دا خو کوی کاپ دی که نه دی به چای ته به چای څښې لکه اوس که مړه ها بغیر چای نه خورې ما اوس وڅښله. اوس دې وڅښله؟ لږ ساعت مخکې. کوم ځای کې پخ کړې دې وه؟ او که نه داسې مخکې.
او ترى کتاب قیمت څومره دی؟ هم د کتاب قیمت خو داسې 300 روپۍ دی او ستا په شان کاروباریانو کېدای شي ګران هم والي ولکه اعزازي قیمت باندې هم اخیستی شي ښه او مخکتنه کله کوو؟ مخکتنه به که خیر یاره د الیکشن نه پس کوو دا په بس کې چاته څه خبره کوي چې د الیکشن خبرې دي نه الیکشن نه مخکې ولې نه کوو چې یو دوه پکې راوپرځوو یاره الیکشن کې ولې اوس په مخکتنه کې خو وریځې جوړه چې څوک د یوې پارټۍ او څوک د بلې پارټۍ هسې یو خبره مې کوله او تره ګورې مایسته بختور سړی به چې د الیکشن په ورځو کې مړ شي والله که نه دا غټې غټې سټې به وله راځي چپ شه که نو بس د ملګرو په مشوره دا خبره ومنله چې یاره الیکشن نه پس ښه ده اورې د دې خلکو نه د الیکشن دا کیسې به کې په اتم تاریخ الیکشن دی چې لسم کېږي نو بیا به خلک ځای باندې وي اورې او څنګه چل دی ته خو به خامخا په 10,000 عالي کاروباري په پیراډایز کې یاره نور څنګه یې ښه خیر دی کور کې خیر دی تا ته ما یا دوايي په ټایم خوره چې ښه شي ولې یاره مخکتنې له به هغه ملګري راغواړو که نه انشاءالله ډېر ملګري به پکې داسې راځي چې هغوی به یې په اعزازي قیمت اخلي که خیري ښه او هلکانو د انتخاباتو نه پس به انشاءالله مخکتنه کوو ښه سلامونه ملګرو ستړي مه شئ تاسو خو د هر څه ولیدل زه راغلی وم دلته کې میاخان سنګاو ته اوتر راسره خوا کې ولاړ دی او تاسو ته معلومه وي چې د اوتر کتاب پرون نابله ورځ د چاپ نه راغلی دی تیار دی بس تاسو د اغوستو په انتظار یو مطلب کم ځای کې کتاب میلاویږي چا سره میلاویږي آنلاین څنګه میلاویږي هغه ټول ترتیب به تاسو ته انشاءالله ښیو په دې ویډیو به تاسو ته نمبر هم درکو د کتاب د رابطو دپاره انشاءالله چې کومو دکانونو کومو ځایونو کې دي او څنګه یې تاسو حاصلولی شئ نو او تره ټول نه ړومبې خو تا ته مبارکي وایم د کتاب او بیا ملګرو ته ته څه ویل غواړې نو خپلې خبرې وکړه بیا به څه شعرونه هم ریکارډ کړو بس ملګرو ته خو دغه ویل غواړو چې کتاب د خیره چاپ شه د خپل جنون کیسه به چاته کوم په دغه نوم باندې او پېښور کې هم بوکسلرانو سره مردان کې کاټلنګ کې او سوات ته هم یو ملګري وړی دی هغه دې هم او بس هغه رابطو نمبر به بیا دغه کې خوري کو مونږه مطلب پوسټ باندې ښه اسه مسله نه کوي او نور سوال غواړي مخکتنه به کله کوو مخکتنه به که خیر د ربي د الیکشن نه پسې دوی چې دا خلک د الیکشن په منډو تړلو دی نه که اوس چاته ووایي نو سل بانې به کوي او دا خو ده که او زه خو کوم یو کس سړی پاس شو بیا خو دا خو هغه نور بیا د فایدې کار دی لکه که نه ګرمه کې به دغه ته راوغواړو مخکتنې له انشاءالله او ځینې ملګري دي هغوی ته به موږ خپله هم بلنې ورکوو صرف د دې په دې باندې هم چې راشي زموږ د مخکتنې له هم او موږ غواړو چې د اوتر کتاب زر خرڅ شي مطلب د سره د د آمدن نورې ذریعې نشته مطلب دلته کې دغه څاروي دي او دی او دا غر دی موږ وایو چې دوی ته هم څه فایده ورسي کم ملګري بس سبا موږ داسې راغواړو چې هغوی په اعزازي قیمت باندې د اوتر کتاب واخلي نو انشاءالله زموږ په تمه اوسئ موږ به هغه ملګرو له بلنې ورکوو کم ملګري چې به د اوتر کتاب په اعزازي قیمت غواړي او اوتر دغه نوي لفظونه چې غم که مې په زړه کې د عقبا نه وي غم که مې په زړه کې د عقبا نه وي داسې به بیا خوار په دې دنیا نه وي او کله کله سم په ژوند مین شم او کله ویمه چې پیدا نه وي کله سم په ژوند مین شم او کله ویمه چې پیدا نه وي او خپل غم خو مې خپلو که کېده او که نه یاره خو چې غم را سره ستا نه وي او یا خو په دې خاوره د پښتون ویراج یا خو په دې خاوره د پښتون ویراج او یا خو چې دا نومې پښتونخوا نه وي او دغه څو شعرونه به نور هم نوي ووامه تا ته به یو خو ته وخاندې مړه مونږ له ټول سره ګډ
یاره چې موږ از شعرونه زمونږ اوري خلک نو وایي ته جاړې او چې خاندې نو بیا د اعتراض کوي ارشاد ځه دغه څو شعرونه په پښتنه مینه باندې ارشاد مړی عمر ارشاد بیا به مه کوه سړي له خندا ورولي نو خو وایه شعر که نه یار هذا دغه څو شعرونه په پښتنه مینه باندې دغه ملګري ته دي هم په پښتنه مینه واجد رحمان ته پښتنه مینه باندې ډالۍ چې تنګ د زړونو د هزاره کور ته راشم هغه د دې غوښتنه ډېره کړې وه دا خو نوي نه دي مړه د هزاره کور ته راشم د حالاتو نه وېزاره کور ته راشم خپل بچي راته هم مړاوي ګوري تش لاسونه چې د ښاره کور ته راشم او په خولو او دوړو څخه جامې په غاړه د خانانو د بیګاره کور ته راشم د دې خپل لیوني زړه د برکته څه بې قدره بې قراره کور ته راشم او په لیمو کې په ډنډونو اوښکې راوړم ستړی ستا د انتظاره کور ته راشم او تر جانه په ټکرو تندکونو د جنون په ورانه لاره کور ته راشم او واجد رحمان ته دې زما دا یو دو شعرونه هم ډالۍ وي چې د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدای زمانه خدا ژوند خراب شو او څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو یو جهان مننه ارشاد نوي څه شعرونه ووایه دا خو نوی نه وم شابه الله نوي به د باران نه پس وایي والله شابه شعر وایه نوی شعر یو انقلابي نظم دی چې دا رانه مه پوښتئ چې بد پې یم که ښه پې یم دا رانه مه پوښتئ چې بد پې یم که ښه پې یم او د زغم په تار کې پرخرونه د خوږ زړه پې یم او سر مې ګنګس دی په والله فکر مې کار نه کوي چې په دې خاوره امن ولې انحصار نه کوي او په ځان مې وس نه رسي نن زه بې اختیاره یم د دې حالاتو نه په خدای ګو ډېر بېزاره یم چې په دې خاوره باندې څه ونه شو څه نه کېږي خدای ګو چې نور مې پکې بالکل ژوند ته زړه نه کېږي او کله لیډر کله افسر کله مولا کږلې دا پښتنه خاوره په خدای ګو چې هر چا کږلې او کله پېښور کې بم بلاست کله په سوات کې کېږي کله تاڼه کې د پولیس کله جومات کې کېږي کله یوه بانه د مرګ او کله بله بانه هر یو ظالم د پښتون مرګ ته جوړوي خپله بانه بس خو پښتون دی څوک یې هلته او څوک یې دلته وجني څوک یې جنت ته بیایي څوک به یې ډالر ته وجني د دې بې درېغه ظلم زور د تپوس توان نشته دی دلته په هېڅ چا کې پښتو نشته ایمان نشته دی زه ویم چې زه بچ یم نوره دنیا ورانه ښه ده زه ویم چې زه بچ یم نوره دنیا ورانه ښه ده په پښتونخوا کې د جنګ سره لوبه روانه ښه ده او مري به بدبخته او ډالرې به خوشبخته اخلي مري به بدبخته او ډالرې به خوشبخته اخلي خوار به د خاورو نه او خان مزې له تخته اخلي ولې چې خان د دې وطن خوار لاروی راغلی ولې چې خان د دې وطن خوار لاروی راغلی او خان د دې خاورې خپل بچی او خوار پردی راغلی دا څنګه انصاف شو مړه دا څنګه د انصاف تقاضا دا څنګه انصاف شو مړه دا څنګه د انصاف تقاضا دومره تضاد څنګه شي کېدی د اعتراف تقاضا بس خو وردی واله چې څه ویجو هغه به کېږي بس خو وردی واله چې څه ویجو هغه به کېږي هر قسمه ظلم په دې خاوره پښتنه به کېږي زه به پښتون ته د حتاب جوړ وس نه لرم زه به پښتون ته د حتاب جوړ وس نه لرم زه به ستانه به زه د سوال جواب جوړ وس نه لرم زه به پښتون ته د حتاب هډو جوړ وس نه لرم ستانه به زه د سوال جواب وس نه لرم زه به ټول عمر ناخبره د خپل پوره اوسم زه به ټول عمر ناخبره د خپل زور اوسم زه به ټول عمر ناخبره د خپل زور اوسم زه به هر وخت چوپه خوله دا ستا د پوره اوسم ته به په ما باندې بس توره ډال او زغرې ساتي ته به په ما باندې بس توره ډال او زغرې ساتي ته به په ما باندې مدام ګرم سنګرې ساتي ته به په ما باندې بس توره ډال او زغرې ساتي ته به په ما باندې مدام ګرم سنګرې ساتي ولې سیندي او پنجابي له د جنګ چل نه ورځي ولې جو دوی له هر سنګر ګرم ساتل نه ورځي دا خو ناشنا ظلم دی دا ظلم منل ګران دي دې پالسۍ کې په دې خاوره ژوند کول ګران دي که داسې کوې نو بیا ستا هغه زما دغه لار ده دومره تضاد کې ناممکنه زمونږ برغه لار ده چې ما په خاورو کې د ګلو په څېرو تېر باسي
کور راله مور او پلار په پلاټ او په پیسو تېر باسي ډېر ښه یاره بند که ده